د دې لوی قافلې د سر سپین تانګې ته زمونږ د اوږدې لارې سراجې دا وطن دن ستا پشتون. د ښار د ښکلا لپاره یو بل ګام کندهار ښاروالي په دې وروستیو کې د ښار د نورو سیمو ترڅنګ دا ځل د اول دوراهي پر عمومي څلورلارې باندې څراغان نصب کړي دي. دا چې دغه څلورلارې د عامو هیوادوالو د تفریح لپاره یو مناسب ځای دی. راځو د دغه ځوانانو او د عامو هیوادوالو نظرونه راخلو چې دوی د کندهار ښاروالي دغه اقدام څنګه ارزوي. مخکې دغه څلورلارې تاریک او اوس چې روښانه شوي دي په دې اړه باندې دوی څه نظرونه لري. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما په مال روح نګران. حاجي صاحب دلته چې مخکې دغه څراغان وبسته سوي هم په هغه وخت کې هم تاسو راتللاست. هغه وخت کې څنګه وو اوس څنګه دی؟ ډېر ښه خوند یې کړی دی. د مخ د لاس کوچ نه معلومېدلی دی. کوچنیانو پوستکي مو غوښتل یو بدلغمه سړی خپل د بدلغمې څخه استفاده کوله، د بد اخلاقي څخه استفاده کوله. نو اوس خو ډېر ښه دی چې په سر کې ودرېږي بل سر کې یو څوک نه ورکېږي، نه یو غلط کار څوک کولی شي. بازار په ښایست کې د څراغانو څونه رول ولوبوي؟ ډېر ښه خوند یې کړی دی. بیخي بې اندازې لس چنده لکه په مخ چې هغوی لس چنده خوند یې اوس کړی دی. ځکه د ښار ښکلا دغه د ښار د چمن دروازه ده ګرځېدله. خدمت به یې ضرور کړه د عزم د پیمان دی. ښاروالي دغه کار څنګه ارزوي؟ د ښاروالي څخه خوشحاله یې چې دغه څراغانې بسته کړي؟ دا خو ډېر ښه کار یې کړی. د دې څخه موږ مننه کوو، موږ ښه راغلاست ورته وایو. دا خو یې ډېر ښه کار کړی دی. زموږ او ستاسې او د ځوانانو یا د عامو هیوادوالو څه مسؤلیت دی د دغه څراغانو د ساتنې اړوند یا د دغه زرغون چاپېریال د دغه مناسب چاپېریال د ساتنې اړوند زموږ او ستاسې څنګه مسؤلیت دی؟ باید چې خپل مسؤلیت څنګه ادا کړو دغه ځای ساتنه وکړو؟ موږ باید د دې ځاګي ساتنه په ګردو سره وکړو. باید یو ځوان دغه ځاګي ته تاوان ونه رسي، که یا اور پشکې بلکې یا بله یا تاوان ورته رسي. باید چې یو بل ځوان داسې چم کړي یا بل ورته وایي چې دا موږ دلته ناست یو د ولاړې ځای دی، باید دا ځای په ګردو سره وساتو. وطن زی بلبل دا می ګلزار دی په مال او سر بې ساتم زما ژوندون ته خو داسې و دلته توره شپه وه. مثال د خبرې داسې ناولده خلک هم راتلله، موږ هم راتللو. یو میوه به د چا سره ورسره وه، یو سودا به یا بیا د ټلیفونه څراغ لګولی و یا ترچیب یې سره خراب و. نو اوس ډېره روښنایي ده، اوس پخوا پورې ډېر ښه خوند. آزاد افغانستان دی ګلان پکې کرما په مال روح نګران. شکر دی الحمدلله ښه کار چلیږي. ولې خلک راځي در ډېره وخته بانډار کوي. در مخه به ماښام لمونځ وسو بالا به خلک سره کله تاریکه وه، او اوس نو ګروپان روښانه شوله. بس خلک ډېر وخت پورې دلې ناست بانډارونه کوي، ساعت یې چیرې د تفریح دپاره راوځي. روح نګران دی ګلان پکې کرما په مال روح نګران دی ګلان پکې کرما.